اقدم بدی وطن ګام په ګام د ښکلا ستوري د امن پرنجو بد کړم دواړې سترګې توري د اسمان د شنو اوبو بدی په وچا. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند په خپل کاري دفتر کې د بیات بنسټ له مشر احسان الله بیات سره وکتل. ښاغلي بیات ویل نوموړی چمتو دی چې په افغانستان کې د روغتیا، برېښنا او مخابراتو په برخه کې پانګونه وکړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال له ښاغلي بیات سره د خپلو خبرو پر مهال وویل موږ د هیواد په اقتصادي بیا رغونه کې د ټولو سوداګرو او پانګوالو هڅې ستایو او د هغوی ملاتړ کوو. څوک چې په افغانستان کې پانګونه کوي او خلکو ته د کار زمینه برابروي موږ یې هرکلی کوو، امنیت یې تامینوو او د کار کولو فرصت ورته برابروو. محترم عبدالغني برادر اخوند په افغانستان کې د بیات بنسټ فعالیتونه وستایل او له هغوی څخه یې مننه وکړه. د اسمان د شنو اوبو بدې په وچه خاوره خور کړم، سپېرې دښتې به ستا په سرو ګلونو کړم سمسورې.